د توبې دروازه د ګناهګارو خلکو په مخ کې کولاو ده. هر ټیم هغوی توبه ویستی شي الا دا چې دغه وخت پرې راشي د ځنکدن ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي چې د چا دا ساه مرۍ ته راورسي نو بیا د توبه نه قبلېږي. او دویم هغه چې کله نور په کوم طرف راوخیږي، په مغرب راوخیږي، نو بیا به د توبې دروازه بنده شي. نو دا وخت پورې د دروازه کولاو ده که څوک توبه وباسي نو ودې باسي، بلکې عام اعلان دی د الله له طرف نه. قل ويا پیغمبر دي خلقتا يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويا پیغمبر زماني بندگانو ته کوم چې د ځان سره زیاتې کړې دي، زیاتې څه کړې؟ ګناهونه کړي، خپل ژوند خراب کړی دی. لا تقنطوا من رحمة الله، د الله د رحمتنا ته مه قطع کوئ. د الله طرف نه عام اعلان دی. یو سړی وایي نو زما ګناهونه خو ډېر زیات دي، دا ټول به وبخي. جواب همدغه آیت کې مخکې دی، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله به له ټول ګناهونه وبخي. در الله سبحانه وتعالی مهرباني ده په دې انسانانو باندې. او موږ خپل ځان دومره نه پېژنو لکه څومره چې رب العالمین موږ پېژني، ځکه چې موږ یې پیدا کړي وو. نو الله ته پته دی چې دا شیطان دوی ته وسوسې اچوي او دا انسانان کمزوري. او الله په خپله ویلي وخلق الانسان ضعیفا، انسان چې دا کمزوري پیدا شوی الله پیدا کړی دی، الله ته پته ده. نو ځکه الله موږ ته د توبې دا خبرې کړي. ولي الله ته موږ ته توبې دا باس کې په قرآن کې ځای په ځای موږ ته باس کړی دی. یرید الله ان یخفف عنکم، الله غواړي چې ستاسو نه دا بوج کم کړي. که داسې ویلی وی الله چې توبه در سره دي، چې چا چې موږ ګناه وکړه سره به حساب کړي، څوک به پاتې شوی؟ یا که داسې ویلی وی الله چې څوک هم ګناه وکړي هغه به زه به هغه ټایم تباه کوم، نو په دې ځمکه به څوک پاتې شوی؟ خو د الله مهرباني ده چې د هغه د توبې د دروازه کولاو کړې ده. او دا یې ویلي دي چې یحب التوابین و یحب المتطهرین. نو الله توبه ویستونکي خلک چې دی هغه یې خوښ. توبه داسې ده لکه انسان چې کپړې څښل شي یا جسم یې څښل شي نو په ځان اوبه راواړي، نو اوبه چې راواړي کپړې پاکې شي، بدن پاک شي. دغه شان د توبې سره د ګناهونه پاکېږي، د دې اوبو سره د کپړې ګن پاکېږي، د بدن ګن پاکېږي. نو داسې د توبې سره ګناهونه پاکېږي، خو په شرط د دې چې د توبې چې کوم شرطونه دي او ارکان دي چې هغه پکې موجود دي. هر توبه قبلېږي نه، دا مې اهمه خبره. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، او څوک چې توبه وباسي د ګناه نه لکه ګناه چې د سره کړي دی. دا څومره غټ فضیلت دی. یو حدیث کې راځي په صحیحانو کې دی چې انسان ګناه کوي او بیا توبه وباسي، نو الله سبحانه وتعالی وایي زما بنده ته پته ده چې زما یو رب دی، او هغه به دې ګناه باندې انسان نیسي او هغه توبې هم قبلوي. نو د ده توبه ما قبوله کړې. دا کوم انسان چې رب العالمین ته رجوع کوي توبه وباسي، خو دې د الله د یېرې نه کوي. دې دا عقیده ده. دوه خبرې دي د په عقیده کې چې زما رب دی هغه په ګناه باندې نیوکه نو توبه یې وویسته. نو دویمه دا عقیده ده چې زما د رب توبه قبلوي. نو الله سبحانه وتعالی دا توبه قبوله کړه. او الله په قرآن کې وایي ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه، څوک چې د ګناه کار کوي یا د ځان سره ظلم وکړي ثم يستغفر الله، بیا بخانه وغوښته د الله نه، یجد الله غفورا رحیما، نو دی به ومومي الله لره بخانه کوونکی او رحم کوونکی. شاعر وایي سبحان من يعفو ونهفو دائما ولم يزل مهما هف العبد عفا. وی پاک دی هغه ذات د هر نقص نه، د هر عیب نه چې همیشه موږ بخي او موږ همیشه لګیو خطاګانې او ګناهونه کوو. څومره اوچت ذات دی. د دې ګناهونو باوجود چې دغه موږ بخي، موږ انسانان یو بل بخو، په معمولي غلطي باندې موږ یو بل راونیسو، یو بل مړم. او د رب العالمین داسې مهربانه باچا دی چې دا انسانان څه وکړي هغه ته واپس شي، پښیمانه شي، وجاړي، الله ورته هر څه وبخي. الله سبحانه وتعالی د دې مؤمنانو یو صفت ذکر کړی دی په قرآن کې. ګوره ګناه ګوره د هر چا نه کېږي، نو د مؤمن نه هم کېږي. نو الله څه وایي
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم چې کله دوی نه چې څه ګناه وشي ذکروا الله رايات کی دا ګټه خبره چې کله ته الله رايي دوی ته توبه وباسي جنت نه رايي توبه نه وباسي یو انسان دی شیطان به غالب شو ګناه وکړه څه ګناه وکړه مثال کې سندري واورېدې یا مثال کې په موبایل کې والعیاذ بالله صرف فحاشي تصویر یا ویډیو وکړ نو دا چې د بند کې نه د زړه کې راځي جره الله خو زریدلی الله ورته رایاد شي نو ویره پرې راشي نو چې الله ورته رایاد شي نو بیا صحیح ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الله نو بیا ډایرکټ چې لاړ شي نه خپلې ګناه بخانه وغواړي د رب العالمین نه دا د مؤمن صفت دی څوک داسې نشي ویلی چې مؤمن بالکل ګناه نه کوي دا به دی غلط وایي ګورئ ګناه د مؤمن نه کېږي خو مؤمن چې ګناه وکړي نو الله ورته رایاد شي نو الله چې ورته رایاد شي نو بیا څه وکړي بیا لاړ شي نه ذکر وکړي د الله او هغه ته رجوع وکړي رب العالمین دومره مهربان دی په قرآن کې څه وایي قل قوه پیغمبره للذین کفروا هغه کسانو ته چې کفر کړی دی مؤمنانو ته نه ګورئ چا ته چې کفر کړی دی څه ورته ووایي الله ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف که دوی د خپلو کارونو نه قلار شي نو دا تېر شوي ګناهونه به له وبخښه د الله خپل پیغمبر دوی د کافرانو ته ووایي کافرانو ته ووایي که قلار شي موږ به یې وبخو امام حسن بصري رحمه الله یو پیر ناسو دا سورة البروج تلاوت یې کوو نو دې ته راورسېد ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات هغه کسان چې به مؤمنانو امتحان او فتنې او سختې راویستې اشاره چاته ده اصحاب الاخدود والا ته اکندې کنستې مسلمانانو ته اچولي ټول یې سېزلي ثم لم يتوبوا دوی توبه ونه ویسته نو خبره پکې توبه یې پکې ذکر کړه فلهم عذاب جهنم نو دوی به جهنم ته ځي امام حسن بصري رحمه الله چې د آیت وایي وی هغوی کندې وکنستې ووضعوا فيها النار وورې پکې بل کو مؤمنان پکې وسېدل سکارې دې جوړ کړو سبحان الله الله پاک دې فعلوا ما فعلوا څه کارونه هغوی وکړو ثم عرض عليهم التوبه نو الله ورته توبې باسو کړو ګوره د هغوی توبه الله قبلوي نو زما سره به نه قبلوي مختصر به زه یو په درې خبرې ذکر کړم چې د دې د لاسه نه ډېر خلک توبه نه وباسي اولنۍ غټه خبره چې د دې د لاسه خلک توبه نه وباسي التسویف سبا او بل سبا چې کوي زه خیر چې کله بوډا شي زیات وي چې بوډا شي ځوانان دنیا نه مړه کېږي که نه تاسو نه دي لیدلي دا بعض وایي چې واده وکړم ولې داسې کسان نه دي مړه چې ودونه یې کړي دا بعض وایي چې بچي مې وشي ولې بچو پیدا کېدو نه مخکې خلک نه یې مړه شي نه دا خلک چې دي دوی د توبې نه منع شوي دي تصویر د لاسه او زه به یو قصه ذکر کړم یو کسو ګناهونه کول وی سبا به توبه وباسم سبا به توبه وباسم سبا له مړو دا قصه دې کې سوچ وکړئ یو کس وی سبا به توبه وباسم سبا له څه خبره ختمه شوه سبا له مړو تا یو لنډه مختصر قصې دې خپل زړه ته واچو سبا به توبه وباسم سبا نه سبا به ګیره پرېږدو سبا نه سبا به د فلمونو د هر څه پرېږدو سبا نه سبا به چې د مور پلار سره ښه کومه د هغوی نه به معافي غواړم خو سبا نه سبا به د حرامې پیسې پرېږدم حرامو مزدوري پرېږدم خو سبا نه غریب سبا به د ظلم زیاتۍ پرېږدم خو سبا نه سبا به د مونځ چې دی د سبا نه به بس داسې د امام سره مونځ شروع کړم خو سبا غریب و نو سبا د امام سره مونځ کړی نو په دې قصه پوه شوئ دا یو مختصر واقعه زړه ته کوزه کوي دویمه خبره چې د هغې د لاسه خلک توبه نه وباسي هغه دا ده چې د الله سبحانه وتعالی په دې بخانه باندې یو اعتماد دی بس چې الله بخانه کوونکی دی نو دا ډېر خلک څه وایي الله څه دی غفور رحیم دی دې خلکو ته زه یو دوه ایتونه اورم ډېر نه الله په قرآن کې وایي نبئ عبادي اے پیغمبر زما د بندگان دی یو خبرې نه خبره کړه انی انا الغفور الرحیم چې یقینا زه بخانه کوونکی رحم کوونکی یم چې په دې خبره نه ختمه چې په دې باندې موږ اعتماد وکړو بس کېږي الله غفور رحیم دی
مخکې ورسره خبرې شتي وان عذابي هو العذاب الالیم او زما عذاب ګوره لږ عذاب ډېر سخت دی اے پیغمبر دا دوه خبرې زما دې بندګانو ته ګوره دوه چې زه ګوره بخانم کوم ګوره چې عذاب ورکوم نو سخت عذاب ورکوم الله غټه ګناه هم بخي دغه مشیت لاندې شرک نه علاوه وی بخي او کله نه کله د میچازو د ساس کې د لاس نه په قبر کې عذاب هم درکوي ولې د میچازو داري په انسان باندې لګېدلي که نه د دې د لاس هم الله په قبر کې عذاب ورکوي دا عمل خو ظاهره کې وړوکی عمل دی دویم آیت دا دی الله د خپل ځان مبارک وایي غافر الذنب وقابل التوب الله ګناهونه بخونکی دی او توبې لره قبلونکی دی مخکې ورسره بل ټکی هم دی شدید العقاب عذاب هم دې سخت ورکوي ولې دا ټکي الله د یو بل سره راولي دې لپاره راولي چې انسانان په دې خبره باندې بس غفور رحیم دې بخانه کوونکی به موږ بنا شو ځکه اوس الله د دویم ټکی ملګری کړي نو ځکه زموږ ته ټولو ته دا نصیحت دی چې د وس نه د نن نه د دې سیکنډ نه خالص توبه رب العالمین ته وباسئ دا کوم کسان چې په مانځه کې کمزوري دي یا معاملاتو کې کمزوري دي یا شکر د رسول په طریقه نه دی معاملات د رسول په طریقه نه دي د رسول صلی الله علیه وسلم په لار مضبوط نه دی روان څوک په چا پسې روان دی د نن نه د اوس نه توبه وباسئ او ځان ته مختصر قصه مخې ته ساتئ